پیل کې د خبرونو سرټکي. د افشین شرکت د سرغړونو له امله د آمو سیند د تیلو قرارداد لغوه کېدل. د پانګوالو او سوداګریزو اسانتیاو په ملاتړ د اسلامي امارت ټینګار. او په اسرائیلو کې د شخړو د زیاتېدو وروسته د رسنیو پراخه سانسور. د دوی مهربانه خدای په ثنا او ستاینې سره درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن سې شنبه د 1440 کال د غبرګولي 22مه نیټه ده. زه محمد صادق فروتن یم. د هم بشپړ خبرونه. د کانونو او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان وایي د امو دریا نفتي حوزې د اکتشاف او استخراج تړون چې د کانونو او پټرولیم وزارت او افچین شرکت ترمنځ د 25 کلونو لپاره لاسلیک شوی و د قراردادي شرکت له لوري د تړون له ژمنو څخه د پرله پسې سرغړونو له امله فسخه سو. ښاغلي افغان زیاته کړې د یاد تړون د نقص مواردو د څېړنې په موخه له اړوند وزارتونو او ادارو څخه ګډې کمیټې ټاکل شوې وې. صنعت او سوداګرۍ وزارت د اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په سیمه کې د کړکېچ سربیره له افغانستان سره د هیوادونو سوداګریزه راکړه ورکړه په منظم ډول او له خنډ پرته دوام لري. په اعلامیه کې راغلي چې هیواد کې د بنسټیزو سوداګریزو توکو نرخونه نه دي لوړ سوي او په تړاو د ځینو رسنیو راپورونه ناسم دي. دغه راز صنعت او سوداګرۍ وزارت ډاډ ورکړی چې اسلامي امارت بدیلې وارداتي لارې موندلې او په بازارونو کې به د نفتي او نورو اړینو توکو د کمښت ستونزه رامنځته نه سي. دغه وزارت له هیوادوالو غوښتي چې په شایعاتو او شخصي لیدلورو باور ونه کړي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر له څو پانګوالو او سوداګرو سره وکتل. په دې کتنه کې مولوي عبدالکبیر ویلي چې د اسلامي نظام د هڅو په پایله کې کاروبار او سوداګرۍ ته ښه زمینه برابره شوې او اسلامي امارت هڅه کوي چې پانګوالو او سوداګرو ته لا ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. دغه راز سوداګرو او پانګوالو ویلي چې د اسلامي امارت په حاکمیت سره هیواد کې د پانګونې کچه زیاته شوې او دغه لړۍ مخ پر زیاتېدو ده. او په پای کې اسرائیلو نړیوالې رسنۍ او ټولنیزې پاڼې سانسور کړي دي. په تل ابیب اشغال شوي قدس او نورو اشغالي سیمو کې د عربي رسنیو په ګډون د نورو نړیوالو رسنیو نشرات هم سانسور شوي دي. دغه راز ایراني رسنۍ ادعا کړې چې په تل ابیب او نورو ښارونو کې د یوټیوب او انسټاګرام ژوندي نشرات هم حذف شوي دي. له دې وړاندې د صهیونیستي رژیم پوځ د ایران د توغندیو لګېدو له سیمو څخه د انځورونو اخیستل منع کړي او دا یې په جنګي شرایطو کې له دښمن سره مرسته بللې وه. له ملتیا مو مننه. تاسو کولی شئ د اوروج بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.